الله الرحمن الرحیم. کتاب په دنیا کې تر ټولو غوره ډالۍ کتاب دی. ویل ولئ، وایورئ، یو څه ترې زده کړئ او نورو ته یې هم ورسوئ. د کره کتنې مکتبونه، لیکوال سلیم اختر، ژباړن اجمل ښکلی. د غږیزو کتابونو په لړ کې دا ځل درته د کره کتنې مکتبونه په غږیزه بڼه زه سمیع الله شاهد وړاندې کوم. د کتاب په اومه برخه کې په تاریخي او ټولنپوهیزه کره کتنه وغږېدو. د کتاب په اتمه برخه کې دې پوښتنې ته ځواب موندلی شو: ارواپوهیزه کره کتنه څه ته وایي؟ ارواپوهیزه کره کتنه یا سایکالوژي کریټیسیزم. د ارواپوهیزې کره کتنې ښوونځی ډېر لرغونی نه دی، خو په لږه موده کې چې رواني شننې په انساني فکر کې څومره بدلون او په مذهب، ټولنه، اخلاقو او ښکلاییزو اصولو کې چې څرنګه انقلاب راوستی، دغسې د ادبي زیلونو یا ژانرونو رنګه اړولې او څرګندتیا او تبلیغ ته یې نوې لارې پرانیستې دي. ارواپوهیزه کره کتنه د فروید په لاشعور ولاړه ده چې وروسته د ایډلر او ژونګ په لارښوونو پخه شوې او نوي ښوونځي پکې راټوکېدلي دي. تر دې چې نن سبا د ایرا پروګراف د ژورې ارواپوهې په بڼه د ارواپوهې او له دې لارې د ارواپوهیزې کره کتنې دایره ورځ په ورځ پراخیږي. دا خبره د یادونې ده چې نن سبا په ادب کې د ارواپوهیزو بحثونو یا په کره کتنه کې د ارواپوهنې د نومونو یا اصطلاحاتو معنا دا نه ده چې ګنې تر دې مخکې چا ادب د ارواپوهنې په تله نه و تللی، یا ګنې په ادب کې د رواني زاویې کارونه یوازې د فروید، ایډلر او ژونګ د لارښوونو برکت و. ارواپوهنه بشري ذهن او چال او چلند ته وایي. نو ښکاره ده چې تر ارواپوهانو مخکې به هم خلکو د پنځګر له بدلیدونکو ذهني کیفیتونو سره مینه درلوده، ځکه خو له نوې ارواپوهنې سره له نابلدتیا او د نویو نومونو له نشت سره هم پخوانو کره کتونکو داسې نظرونه څرګند کړي دي چې ارواپوهیز بصیرت پکې جوت دی، بلکې ډیویډ ډشنر خو د ارواپوهیز بصیرت تر افلاطونه رسوي. د ده په اند په عین کې د افلاطون د تخلیقي لړۍ د پیچلتیاوو کړی وضاحت ارواپوهیزه لار ده. همداسې د لومړۍ زېږدي پېړۍ ایټالوي کره کتونکي هم په خپل اثر آن د سبلم کې د خپلې ادبي تیوري په شننه کې داسې خبرې کړي چې سړی د ارواپوهیزې کره کتنې په بحث کې راوستی شي. له دغو څو بیلګو پرته د روماني ښوونځي نامتو کره کتونکو لکه کولرج، ورډزورت او شیلي د شاعر، شاعري او تخلیقي لړۍ په اړه مهمې خبرې کړي دي. نوموړی چې وایي چې شاعر څه شی دی، کوم ذهني کیفیت یې تخلیق تلمسوي، تخیل څه شی دی او شاعرانه احساسات څه شی دي، نو په اصل کې پر هغو مسایلو لګیا دي چې ننني ارواپوهیز کره کتونکي پرې غږېږي. روماني کره کتونکو د شاعر ذهني حالت ته ډېر ارزښت ورکاوه او ویل یې چې ځانګړې شاعري د ځانګړي ذهني حالت زېږنده وي. د رومانتیسیزم د خوځښت زیاترو شاعرانو د کره کتنې ډېره ښه وړتیا درلوده، ځکه خو یې شاعري او کره کتنه د یوې سکې دوه مخ بلل کېدای شي. یعنې کوم ځانګړي ذهني حالت چې یې شاعري پنځولې، هماغه یې کره کتنیز اصول هم رامنځته کړي. په دې اړه لاینل ټرلینګ په خپل کتاب لایبرل ایمیجینیشن کې لیکلي: دا بې چوکاټ ادبیات لږ تر لږه پر ځان پېژندنې د ټینګار له امله خو ارواپوهیز و. نوموړی زیاتوي: د 19مې پېړۍ په روماني ادبیاتو کې د اروا شننه هم راځي. په اوسنیو کره کتونکو کې کولرج ډېر زیرمن و چې پر فلسفه پوهېده او له الماني فلسفیانو یې ډېر رنګ اخیستی و. فلسفې د هغه ذهني شننې ته اوبه ورکړې او په دې ډول یې تر اوسنۍ ارواپوهې ډېر مخکې د نننیو ارواپوهیزو ادبي بحثونو ښکر وکړ. پر تخیل د هغه لیکنې داسې ښکاري لکه کوم اوسني کره کتونکي چې کړي وي. هسې خو کولرج د روماني کره کتنې سړی دی. په ټي ایس ایلیټ او په د ټرو وایس اف فیلینګ کې هربرټ ریډ لومړنی ارواپوهیز کره کتونکی بولي. هربرټ ریډ خو لا وایي چې په ادبي کره کتنه کې لومړی وار د سایکالوژي کلمه همده وکاروله او همده تر هر چا مخکې وویل چې د تخیل رود د لاشعور له غره راوځي. دا به عجیبه ښکاري، خو کولرج د مسمریزم له بنسټګر مسمر نه ډېر اغېزمن او د خوبونو د لاشعوري کړو یې ځانګړې یادونه کړې. پر دې سربیره د ژونګ د ټولنیز لاشعور د مفکورې توم نه هم د کولرج په لیکنو کې شته. له دغو استثنایي بیلګو پرته د ارواپوهیزې کره کتنې ځانګړي بحثونه پر لاندې برخو ویشلي دي: الف: د بېلابېلو ادبي پنځونو د رواني محرکاتو لټه، رڼاوی او له تخلیقي لړۍ یا له ځانګړو پنځونو سره یې د تړاو زیرنه. ب: د پنځګر د شخصیت د رواني بنسټ موندل او بیا په مرسته د تخلیقي شخصیت شننه. ت: د ارواپوهیزو اړونو په رڼا کې د تخلیقي هڅو تشریح او د ادبي ارزښت ټاکنه. له دغو اصولو ښکاري چې ارواپوهیزه کره کتنه پر یو وخت د پنځګر او پنځونې له زیرنې کومو پایلو ته ځان رسوي.
تخلیقي لړۍ په پنځګر کې ځانګړي رواني بدلونونه راولي او په دې توګه د یو د ارزونې لپاره د بل وس اړین دی. که ارواپوهیزه کره کتونکی یوازې پنځګر ته تم شي نو رواني ډاکټر دی، او که یوازې د پنځونې د رواني اړخ د لاسپړلو ته لیچې رانغاړي نو لکه د وریځو خان چې جوړوي یا لکه بوس چې بادوي. تر ارواپوهیزې کره کتنې مخکې په تاریخي او ټولنپوهیزې کره کتنه کې هم د پنځګر د شخصیت او کړو د پیچلتیا پر شننه ټینګار کېده، خو په ارواپوهیزه کره کتنه کې دا شی بیخي ډېر ځکه شو چې په دې کې لومړی ځل د پنځګر د روان د ژورو او د کړو د اغېز په لټه کې له دقت سره له ساینسي بلکې طبي څېړنو څخه چې وروسته ارواپوهه له درملپوهې یا طب سره یوځای کېږي نه کار واخیستل شو، او له دې سره د کره کتنې په تاریخ کې لومړی وار پنځګر او پنځونه دواړه د ارواپوهې محدبې هندارې ته مخامخ شول او د پیچلتیاوو او دوه اړخیزو اغېزو شننه یې شونې وشوه. د فروید د لاشعور تیوري او پر بنسټ یې د رامنځته شوې رواني شننه او د درملنې کړنلار تر اوسه لانجمنه ده. دلته یې پر ښېګڼو او بدګڼو یا علمي ارزښت باندې خبره نه ده، نو په دغه لانجمن خو خواږه بحث کې تر نښتو دا وینا بسنده ده چې رواني شننې ارواپوهه پراخه او ژوره کړه. د ژوند او هنر د نورو څانګو غوندې ادبي نقد هم له رواني شننې بچ نه شو. فروید د رواني شننې تیوري د رواني ناروغانو د درملنې لپاره جوړه کړه، خو وروسته یې په اړه د شاګردانو او پیروانو څېړنو دا تیوري وځلوله. فروید خو په ضمني ډول د جنس په ارتفاع کې د تخلیقي محرکاتو خبره کړې. هغه ادبي ناقد نه و او نه یې د خپلو افکارو له مخې د ادبي کره کتنې د اصولو د رغونې هڅه کړې، او که پر ستوپسکي د ستوپسکي ان پریساید په نامه او د مونالیزا پر پنځګر لیوناردو باندې یې لویه لیکنه کړې هم ده، نو موخه یې ادبي نه بلکې د جنس او د جنسي کړنو رنګارنګي ته شواهد راټولولو. تر فروید وروسته د هغه شاګردانو او د ارواپوهې مینوالو کره کتونکو د ادبیاتو او د پنځګرو د حالاتو د سپړنې لپاره رواني شننه پیلوځای کړ او د لاشعور غالي یعنی حیرت کدي ته یې د ورننوتو هڅه وکړه. په دې لړ کې د فروید نوموړی ژوند لیکان او شاګرد ډاکټر ارنست جونز د ځانګړي یادونې وړ دی چې په خپل اثر هیملټ اینډ اودیپس کې د شکسپیر د لانجمن شخصیت رواني انځور راکړ او دا نظریې څرګند کړ. کومه خبره چې د ډرامې د نننۍ معنا د جرندې د پرانیستو لپاره کنجي را پرلاسوي، هغه د شکسپیر د ذهن تل ته د ورکوزېدو لاره هم جوړېدای شي. او نوموړی ځکه لکه په یوه بله لیکنه کې چې وایي د شکسپیر لپاره د هیملټ لیک له هغې وځورونکې ویرې یا بوګون نه د خلاصون بریالۍ پوټکنۍ هڅه وه چې په کې راغلی چې د یو ځوان د شتمنې محبوبې د بېوفایي درد پکې انځور شوی دی. تر ارنست جونز او هممهالیو پورې د ارواپوهې او ورپورې تړلو جنسي کړنو هیښکتیا پای ته رسېدلې، یعنې خبره سړه شوې یا علمي شوې وه. د ارواپوهانو او د نورو پوهو د اساطیرو ټولنپوهې د پوهانو پرله پسې علمي څېړنو د رواني شننې علمي تشخیص په ډاګه کړی و. دا د نورو پوهو غوندې له ارواپوهې څخه د کره کتنې د خړېدو او ګډوډ کېدو ورځې وي. د ارنست جونز او نورو په دغو لومړیو لیکنو کې ځینې نوې خبرې شته، خو د ټولو پرېکړو یا پایلو بشپړ منښت یې سم نه دی، ځکه چې د هرې لانجمنې نظریې د مبلغینو او وروسته مقلدینو ترمنځ پر لږ توپیر هم ناندریز مخالفت شوی دی، او د غلو په بڼه لږ رښتیا، صداقت ډېر او ځانګړي رښتیا عمومي ښوول شوي دي. نو د نظریو په تطبیق کې د افراط او پایلو کې د تفرید له امله د دا ډول کره کتنه ادبي پنځونې ته هم د ناروغ په سترګه ګوري او کلینیکي ارزونه یې روا بولي. ځکه خو له ارواپوهیزې لیوالتیا او له ځانګړو پایلو سره د نورو کره کتنو پر خلاف له توازن بې برخې ده. د هیملټ یادونه وشوه، نو د خپل استدلال سپیناوی به له همدې بیلګې وکړه. په 1859 زیږدیز کال ډاکټر جي سي بنکل په خپل اثر سایکالوژي آف شکسپیر کې تر ډاکټر ارنست جونز ډېر مخکې ویلي و چې د هیملټ ټوله کره کتنیزه ارزونه باید پر ارواپوهې ولاړه وي. پخپله ده هم په 4 مخو کې هیملټ د ارواپوهې له مخې وزیره. نوموړی وایي چې هیملټ په مالیفولیا اخته و. د ډاکټر ام جي نارمن اثر منټل ډیسارډر په 1928 زیږدیز کال کې خپور شو. د درملنې د شواهدو په رڼا کې د هیملټ شخصیت وزیره او ویل چې نوموړی تر وخت د مخکې ذهني ځواک د انحطاط کار و. تر د یو کال وروسته ایچ سمرول په مډنس ان شکسپیرین تریډي کې ولیکل چې هیملټ منیک ډیپریسیو و. دا د نیم لیونتوب ډول پر سړي له خوښۍ یا غم راځي، او یو وخت له خوښۍ الوزي او بل وخت له غم او درد مات او جو وي. زیاتره شاعران هم د همدغسې خوښۍ او غم ترمنځ پراته وي. نوموړی په
اوښتي چې شکسپیر هم له داسې کیفیت سره مخ او دا خبره یې په دلایلو ځواب کړه چې د فلسټاپ او مکبت له لوسته همدا خبره ثابتېږي. په دې لړ کې د فروید یو بل شاګرد ډاکټر هینس ساش هم د یادونې دی چې د شکسپیر یو بل ډرامه میشور فارمیسور یې د رواني شننې د اصولو له مخې ولوست او له نوې سپړنې نوې معناوې ترلاسه کړې. کریټیو انکانشیوز یې ډیر مشهور دی. نوموړي له ادبي پنځونو سره د پنځګرو رواني شننه هم وکړه. د ده د پوهې کچه له تخلیقي لاشعور نومي کتاب هم لګي. له تخلیقي لاشعوره د دې کره کتنې اړتیا، ارزښت او مقام هم معلومیږي. په ځینو پنځګرو کې د ذهن د پیچلتیا او د شخصیت د رنګارنګۍ او کله ناکله د ضدو رواني محرکاتو له لاسه پر تخلیقي شعور د لاشعور اغیزې تر اړتیا زیاتې وي چې له دې سره د تخلیقي لاشعور د تسکین کار هم وشي، ځکه چې په دې کې د پنځګر د خپل کرکټني شعور د ادبي ارزښتونو د ښکلا او د ژوند په اړه د ځانګړې زاویې لاس هم وي. نو د لاشعور د سړولو یعنی تسکین یا برسېرونې یعنی اظهار دا لار د خوبونو او د لیوني د ګډوډیو غوندې بې معنا او ناشولتې نه وي. خو بیا هم کله ناکله په پنځونو کې داسې پیچلتیاوې را پیدا شي چې د لوستوال د ذوق او د کرکټونکي د کرکټنیز بصیرت لپاره ننګونه شي. د شکسپیر ځینې ډرامې په تېره هغه چې کړکېچنې ډرامې یا ورغمیزې تراژیدۍ بلل کېږي په همدې کتار کې راځي. د دغو ډرامو په لوبغاړو یا کرکټرونو یا پیښو کې به یو نه یو خبره داسې وي چې ذهن تېښتې ته اړ باسي. نو دا ډول لوبغاړي یا ډرامې د کرکټرونو د رواني جوړښت د پیچلتیاو پر بنسټ په ارواپوهیزه کره کتنه ښه ارزول کېدای شي. په پښتو کې د خوشحال او درویش شاعري او د راحت داخلي او د رحیم الله بشارت کیسې د ارواپوهیزې کره کتنې له مخې څېړل کېدای شي. د ادبي پنځونو پر رواني شننې سربیره د ارواپوهیزې کره کتنې بله دنده د پنځګر د رواني جوړښت معلومول او په رڼا کې د نوموړي د پنځونو ارزونه ده. دا ارزونه کله یوازې تر پنځونو پورې وي، خو کله کره کتونکي په دې پسې هم ګرځي چې دا پنځونې د پنځګر د رواني جوړښت او ترې د راوتیو پیچلتیاوو څومره استازي کوي. هربرټ وایي زه خو پر دې باور لرم چې د یو شاعر د شاعرۍ د ارزولو لپاره تر ټولو غوره معلومات د شخصیت په اړه ترلاسه شوي معلومات دي. هربرټ په همدې فکر او اصل د شیلي ژوند، واده، میرمن هنریټ سره اړیکې او بیا د میری ګوډون پر تختولو سربیره د نوموړي رواني ګډوډۍ ولوستې. نو هله د شیلي د دفاع جوګه شو. په ارواپوهیزه کره کتنه کې د پنځګر له رواني ستونزو او ذهني پیچلتیاو نه سیده یا ناسیده تړاو د موندلو هڅې کېږي. مطلب دا چې دا کار دومره اسانه نه دی او بیا د مرحومو پنځګرو رواني معلومات راټولول خو ډېر سخت دي. خو بیا هم داسې کره کتونکي شته دي چې په دې سرات لا اوښتي دي. کله ناکله د پنځګرو د رواني شننې دا پړاو اسانه او باور وړ شي. مثلا 15 ارواپوهانو د ایملی زولا د پنځونو چینه د رواني بېلاري بللې ده. همداسې په پښتو کې د خوشحال ځینې بوللې او مثنویانې هم د نوموړي رواني اړخ رانغولی شي. رواني حالات له لاندې درو لارو معلومېدای شي. لومړی د پنځونو له شننې د داسې اصولو رایستل چې د پنځګر روان راوسپړي. د دې کار لپاره د پنځګر د ټولو پنځونو لوست پکار دی. یعنې مهمې استازي ارواپوهیز ارزښت څښتنې پنځونې خو هرومرو لوستل غواړي. مثلا د غني پر روان د پوهېدو تر ټولو غوره لار د هغه شاعري ده. دویم د پنځګر د ژوند له بهرنیو پیښو سره سره د شخصي لیکونو، ورځنیو یادښتونو، ژوند لیکنو، اعترافونو، یادښتونو او نورو په مرسته د پنځګر د شخصیت او تخلیقي ذهن د راغندو لاملونو له مخې د نوموړي د ژوند د مهمو پیښو په رڼا کې د پنځونو عمومي زیرنه یا د ځانګړنو ادبي پنځونو شننیز لوست. دا طریقه ډېره ګټوره او تر لومړنۍ ډېره خوندي او باور وړ ده. زیاتره ارواپوهیزې کره کتنې له همدې لارې کېږي. هربرټ ریټ چې پر بایرن خپله لیکنه دا ډول پیل کړه، نو د خپل کرکټنیز مسلک د وضاحت سره یې د ارواپوهیزې کره کتنې د دې ډول ارزښت هم روښانه کړ. نوموړی وایي په نوي دود د بایرن د ژوند او هنر د زیرنې همدا یوه طریقه ده چې ټول نظمونه، لیکونه او د شخصي ژوند نور اړخونه یې بشپړ ولوستل شي. لیکونه او دا ډول نورې لیکنې ځکه ډېر رواني ارزښت لري چې د ادبي پنځونو غوندې د لوستونکو لپاره نه وي. لیکونه زیات او ورځني یادښتونه بشپړ شریک شوي. مثلا د خوشحال د شخصیت اډانه موږ د ده له خپل هغه ورځني یادلیک یعنې بیان نه ښه انځورولی شو چې افضل خان خټک په تاریخ مرثیې کې راخیستی دی. خو ارمان چې په خپله بیاض ورک دی. غزلې خو یې ډېرې نه، خو د خوشحال د رواني کیفیت راڼه انځورونه تر یوې نیمې بوللې پرته چې د خپلې کورنۍ پر احوالو یې لیکلي هم دا د بیاض احوال دی. همداسې د باچا خان ذهن و روان له زما ژوند او جد و جهد او لیکونو یې ښه
ښه پیژندل کېدای شي. په پښتو کې د لیکونو دود کم دی خو ژوندلیکونه ډېر دي او له ژوندلیکونو هم موږ د پنځګر فکر او روان معلومولی شو، لکه له 9 شپونو نه د شپون صاحب د شخصیت، فکر او ادبي نظریې خاکه ایستلی شو. پر لیکونو ټینګار ډېر کېږي ځکه چې لیکونو کې د نورو ادبي پنځونو غوندې چې د مخاطب یا لوستونکي لارښوونه پکې موخه وي او ټولنیزو ارزښتونو ته پکې پام ښکار وي، تکلف نه وي. لیکونه بې باکه وي او په همدې د لیکان یا پنځګر شخصیت ته ډېر نږدې وي. مطلب دا چې ورځني یادښت لیکونه، ژوند لیکونه، تذکرې او داسې نور شعوري هڅه وي خو رواني جرړې پر ځان مینتوب یا نارسیزم ته رسي او په همدې د شاعر یا لیکوال شخصیت ته لار جوړولی شي. بیا یې چې لیکوال د روسو غوندې بې باکه هم وي نو رواني ارزښت یې ثابت وي. کله نه کله د ژوند لیکونو غوندې لیکنو د لاشعوري محرکاتو د رواني تسکین پیچلتیا کره کتونکی تېر ایستی هم شي. ځکه خو ډاکټر ایډمنډ برګلر له دغسې لیکنو نه په اخیستنه کې په ځیرتیا ټینګار کړی دی، ځکه چې لیکوالو د خپلو ژوند لیکنو او په داسې نورو کې په بې باکۍ او رښتیاو سره د ستاینې لپاره ناکاره ګناهونه په خوند بیان کړي او د خپلو محرومیو لپاره یې د خواخوږي د موندو هڅه کړې ده. ځینې پنځګر د خپلو ستونزو له سمې یا مبالغې ډکې یا د لاشعوري خوند اخلي. نو دا ډول هره بې باکه لیکنه یوازې د بې باکۍ له امله سل په سلو کې سمه نه وي. د دې سره د سړو رواني ارزښت څښتنو ژوند لیکونو اهمیت زیاتېږي. نو داسې ژوند لیکونه په ژبو کې لږ پیدا کېږي چې په پنځګر کې پټ انسان درته راوباسي. دریم، د دغو دوو طریقو له ګډونه دا دریمه لار راوځي چې د پنځګر ژوند پیښې او له پنځونو سره یو ځای وځلې شي او ځانګړې پنځونې د ژوند له ځانګړو پیښو سره وتلل شي. دا دود که ګټور او خوندور دی نو دقت هم غواړي. د دې بری پر مهمو رواني پیښو د کره کتونکي په پوهې پورې تړلی دی، لکه چې همدا لامل دی چې زیاتره کره کتونکي وایي که د ان هاتوی په اړه معلومات وای نو د شکسپیر سانیټ ترې ښه شنل کېدای شو. همداسې د ډاکټر ژواکو د فردسن لارا کرکټر د بورس پسترنګ له سیکرټر او ملګري د ځینو په وینا معشوقې الګا ال وین سکي ته دومره ورته ده چې ته وایه پسترنګ همدا انځور کړې، تر دې چې د دواړو پایله هم یو شان ده. په داسې حالات کې کره کتونکی د څېړونکي یا څارګر کار کوي او په شواهدو پسې ګرد ګرځي. ولسن نایټ د بایرن پر کورني ژوند له ښځې سره پر تاو جنتیا او جنسي لامل یې له مېرنۍ خور سره په لانجمنو جنسي اړیکو او هم جنسبازۍ ته د نوموړي پر لیوالتیا یې د لارډ بایرن مریګا په نامه غټ کتاب لیکلی دی چې د جنس لوبې له لارې د بایرن پر پنځونو د پوهېدو لپاره یې لوست اړین دی. د داستایوفسکي ژوند په خپله یوه کیسه ده او د هاوس آف د ډیډ د جیم بلر او د ایل ډایټ غوندې ناولونه یې د ژوند د ځانګړو پیښو انځورونه دي. نوموړي په سایبریا کې ډېر وخت تېر کړی و او لومړی ناول یې د همدغه وخت دی. همداسې دویم ناول هم دی له داستایوفسکي سره میرګي و او د دریم ناول هیرو یې هم په میرګو اخته دی. نو په ځینو ناولونو کې یې د حقیقي ژوند یو څه برخې ورګړي دي. دا طریقه خوندوره ده، په یوازې خوند خو هم معیار کېدی نه شي. کره کتونکی که د لوستونکو لپاره دومره شواهد یوازې د ښېښنتیا په موخه راټولوي نو بیا خو دا کره کتنه بې لارې ده. خو که کره کتونکی د دغو پیښو په رڼا کې د پنځونې یو نوی اړخ راوسپړي، یوې ځانګړنې ته یې په نوي نظر وګوري یا د تخلیقي محرک په معلومولو د پنځونې شالید روڼ کړي او د پنځونې ارزښت وښيي نو بیا سمه ده. یو څه وخت مخکې په ارواپوهیزه کره کتنه کې د پنځګر ذهني ناروغي یا ناعادیتوب زیات بلکې تر اړتیا زیات مهم ګڼل کېده. د ځینو کره کتونکو او ارواپوهانو خو دا ویل چې پنځګر باید نورمال نه وي او که دا خبره څوک نه مني نو له دې خو څوک مخ نه شي اړولی چې پنځونې له ذهني ګډوډۍ او ناروغۍ سره پخې اړیکې ساتي او په بیلګه کې هغه بې شمېره پنځګر راتلی شي چې ټول عمر یې ذهني ټیکاو نه دی موندلی. په پښتو کې داسې شاعران ډېر تېر شوي دي چې د شرابو د څښاک عادي وو او ناسمې جنسي اړیکې یې پاللې. په نړیوالو ادبیاتو کې کولرج لیکوینسي ذهني ناروغان وو، شیلي او بادلیر نرخیزي یا ښځونک وو، رسکن او سورت مجرمان وو، نارمن په ډکو او تشو میتیازو کې جنسي دلچسپي کته، ژانزیني په جنسي ناروغیو اخته وو، موبسان بېلارې وو، دستایوفسکي په جنسي اړیکو نه مړېده، بایرن همانوپال هم جنسباز وو، ویلن ذهني ناروغ وو، ورجینا وولف ځان وواژه، ارنسټ همینګوی او مایکوفسکي شرابخواره وو، منټو لیونی له دنیا لاړ. نو داسې ډېر زیات پنځګر د ذهني ناعادیتوب کار تېر شوي. له دغه عمومي اندازه پرته د نامتو ارواپوهانو د نظریو په رڼا کې د پنځګر او د پنځونې د زیرنې هڅه شوې ده. په دغو ارواپوهانو کې یو فروید هم دی چې وایي چې هنر له جنسي تندې راولاړېږي او بدیل مړښت یا هوسایي برابروي. پنځګر له جنسي محرومۍ سره مخ وي او دا په اصل کې جنسي ځواک دی چې په پنځونو کې سر
راښکاره کوي. دا نظریه هم لانجمنه ده، خو که ورته ځیر شئ نو رښتیا به هم پکې ډېر جنسي ناورینونه وي. د دانتي له بیټریس، د کیټس له پینی بران او د ورډزور له انټویلن نه واخله، په پښتو کې د ډېرو شاعرانو ناکامې مینې د دوی د شعرونو لوی محرکین دي. تر اوسه خو له کیټس سره یوازې د پینی بران نوم اخیستل کېده. او رابرټ ګټینګز په خپل کتاب جان کیټس د لیوینګ کې له پنځونو دا ثابته کړه چې د 1888 د ستمبر او د 1819 د ستمبر ترمنځ لیکلی. برایټ سټار سونیټس مخاطب پنسینه مسنراز ابلا ده. پر فروید سربیره نور پوهان هم تخلیقي لړۍ په جنسیت او جنسي تندي یا محرومیو پورې تړي. په دوی کې د تیخ، شوپنهاور او ستان وال د ځانګړي یادونې وړ دي چې د جنسیت پر یوه نه یوه اړخ یې ټینګار کړی دی. د دې نظریې پر خلاف ایډلر د لویو پنځګرو جسمي نیمګړتیاوې او معیوبیت معیار ګرځولی او ویلي دي چې د لوی بنسټ یې د کمترۍ احساس دی. په دې سره د پنځګر محرک د کمترۍ احساس وګڼل شو. ډېرو پوهانو په خپلو لیکنو، ورځنیو یادښتونو، ژوندلیکونو او ګړنیو خبرو اترو کې د جسمي نیمګړتیاوو د کمترۍ د رښتیني یا فرضي احساس زېږونې ذهني ګډوډۍ ته اشاره کړې ده. که په دغه نظر وکتل شي نو ډېر پنځګر به معیوب ووینئ او د رسکن غوندې به ډېرو ځان ته په هنداره کې کتلي وي. په هنداره کې راته ځان تر خپلو تصوره ډېر بدرنګ ښکاره شو. همدارنګه خبره ایچ جي ویلز هم په خپل ژوندلیک کې کړې ده. ښکلی بدن زما لوی ارمان و، نو خپلو خپلوانو ته به په لیکونو یا په عامو خبرو کې مې ځان دغسې انځور کړی او پر خپلې چاغۍ او جامو مې ځان نه دی پوه کړی، خو دې ځورونکی احساس بیا هم پرېښی نه یم او نه مې اعتراف ته زړه کړی دی. د ایډلر په اند د ځانګړو عیبونو ارتفاع د پنځونو په بڼه وي، خو په دې فکر کې غلو د پنځګر د ناعادیتوب خبره وزېږوله. لومړی میکس نوردن دا نظریه منظمه کړه او د دې د اثبات هڅه وکړه چې په اصولي توګه هر پنځګر ذهني ناروغ او عصبي یا عیبجن دی. بیا نور کره کتونکي هم دې نظریې ته ځیر شول او له دې پلوه یې د پنځګرو رواني شننه د ادبي ارزونې بنسټ وګرځاوه. په دې لړ کې د امریکایي کره کتونکي ایډمنډ ولسن د ځانګړې یادونې وړ دی چې د سوکلیز یوه تراژیدي یې په نوي ډول په ارواپوهیزه توګه وارزوله او د پایلوک پونډ ان د بو په سرلیک کې یوه لیکنه وکړه چې د ټرای د یوې پېښې له رواني تحلیله دا پایلې واخیستې. د بدن د غړیو او ځواک غوندې ناروغي او نابغه هم په وری دي. نوموړی د پنځګر ذهن د پیلوټیټس غوندې شړېدلی ناسور بولي چې نړۍ یې یوازې د پنځونو د خوب بوی له امله زغمي. ناسور او شړېدلې د عیب نښه ده او څرنګه چې د ټرای په جګړه کې یونانیانو د پیلوټیټس شړېدلی ناسور د نوموړي د درون او جادویي ډال د امله زغملی و، دغسې خلک هم د پنځونو لپاره د پنځګرو د ذهني عجایبو په منلو اړ دی. دا کړلار نه نوې ده او نه د ارواپوهیزې کره کتنې زېږنده. یونانیانو تر ټولو لومړی شاعرانه لیونتوب منلی او لامل یې میوز بللی و. هغوی په دې باور و چې شعر الهي ورکړه ده. افلاطون پر تخلیقي لړۍ په بحث کې همدا خبره په فلسفه کې کړې. که ځیر شئ دا خبره یوازې په یونانیانو پورې هم تړلې نه ده، د نورو قومونو په اسطورو، دودونو او ولسي ادبیاتو کې هم شته ده. مثلا د ناروې او سویډن په اسطورو کې راځي چې شاعران د اوډاین ربولنو له برکته دومره خواږه شعرونه وایي چې موږ هم شاعران د خدای شاګردان بولو. ارواپوهان د اسطورو هره خبره یا هر لرغونی مفکر نه تاییدوي، خو پر شاعرانو لیونتوب یې ډېر څه ویلي او تایید کړي دي. رواني پیښې پخوا هم وي او اوس هم شته دي، خو توپیر یې د پوهاوي لپاره د ژبې او نومونو یا اصطلاحاتو دی. په دې اړه ژنګ وایي بیا پنځګر الهي لیونتوب د ناروغۍ له حالات سره ډېر زیات تړاو دی، یعنې هغه دا نه دی. تر یو څه وخته خو په ارواپوهیزه کره کتنه کې د دې نظریې راج و، خو چې کله ورته خلک ښه ځیر شو نو پر خلاف یې غږ پورته شو او جادو یې مات شو. په مخالفت کې د ټرلینګ یوه لیکنه آرټ اینډ نیوروزس ډېره مشهوره ده. نوموړی کاږي دا حقیقت مه هېروئ چې پنځګر د خپلې دندې له امله په یو نه یو ډول فانتزۍ یا تصور ته اړ دی، ځکه کار یې له لاشعور سره دی. د وسیلو د رنګارنګۍ له امله د پنځګر لاشعور هم څېره بدلوي، خو د څېرې بدلول د ځان پټول نه دي، بلکې حقیقت دا دی چې پنځګر چې څومره خپلې پنځونې له خپل وجود او باطن لرې وړي هغومره بلکې تر هغې زیات یې لاشعور رڼیږي او سم انځورېږي. په دې اړه د ادبي تیورۍ پوهانو هم ارزښتمنې خبرې کړي دي. د دوی په اند بنسټي پوښتنه دا ده چې ذهني عیب یا ګډوډي پنځګر ته موضوعات پیدا کوي که ورته هڅوي. که دویم سم وي نو بیا په دوی او په نورو عصبي ناروغانو کې هیڅ توپیر نشته دی. له دې نه یوه بله مسله هم راپورته کیږي او هغه دا چې که د پنځګر ټاکلی موضوع ته عصبي یا رواني خلل ځلا ورکوي نو بیا ترې لوستونکي ولې خوند اخلي. ښکاره ده چې پنځګري د روان اظهار نه دی، ځکه خو د لیوني ګډو وډو او بڼېدلو ته پنځونه نه ویل کیږي. پنځونه خو بل شی دی چې یوازې له لیونتوبه نه راولاړېږي. دا بېله خبره ده چې ځینو لیونو په هنر کې د خیالۍ څلي جوړ کړي دي.
ذهني خلل ته د پنځونو د لامل په سترګه کتل په دې هم ناسم او غولونکی دی چې پنځګر تصادفاً کېدای شي په ذهني خلل اخته وي او د ذهني خلل هر ناروغ ته سړی پنځګر ویلی شي. ځواب یې لاینل ترلنګ وایي. د هنرمند او د ذهني خلل ترمنځ د تړاو په اړه دا یادونه پکار ده چې د دې پلوه رښتیا هم پنځګر د ستاینې دی چې که هر څه دی خو دا وړتیا لري چې په بري سره خپل عصبي خلل د بهرنیو موخو لپاره په منظم ډول او په ځانګړي ځانګړه کې د نورو د لوست جوړه کوي. دا هر څه دی په داسې ډول کوي چې نور ترې هم رنګ اخلي. مطلب دا چې خبره هماغه ده چې فروید ورته ډېر مخکې اشاره کړې وه. یعنې د فروید د رواني شننې او جنسي لاشعوري محرکاتو نظریې پر ارواپوهیزه کره ژور اغېز وښندل، بلکې تر ډېره د کره ارواپوهیز مکتب د فروید د لارښوونو زېږنده دی. خو د جنګ د ټولنیز لاشعور او د لاشعوري بنسټي زاندرو آرچ ټایپ سپیکر ارواپوهیزې کره کتنې ته نوې لاره پرانیست. په نوې شاعري کې سمبولونو او انځورونو ته ډېر پام اوښتی او د ابلاغ او هنر بنسټ باله شي. نو د جنګ د نظریو په رڼا کې د شاعر د رواني جوړښت له رغنده تویکو سره هغه محرکات هم زیرل کېږي چې د ټولنیز لاشعور له مخې په یو توکم قوم او تمدن پورې له محدودیت سره په ټولو انسانانو پورې تړلي وي. په ارواپوهیزه کره کتنه کې د فروید او د جنسي ډیرښت د نظریې هغه مستي مړه ده چې د دې مکتب په پیل کې وه، ځکه چې اوس کره کتونکي په جنګ ورمات دي. پر هغه جنګ چې له سپکاوي به یې ورته صوفي وایي، خو د دغه صوفي نظریې ارواپوهیزې کره کتنې ته ژور بنسټونه وکړل. یو وخت د مارک باټکین کتاب آرچیټیپل پیټرن ان پویټري مستند کتاب ګڼل کېده، خو اوس د جنګ د ارواپوهیزې شننې نومونې مخه پیدا کړي او پر بنسټ یې د فردي پنځونو د سپړنې سره د تخلیقي لړۍ بریالی وضاحت ترسره شوی دی. په پښتو کې پر رواني موضوعاتو شمېرلي شعرونه، لنډې کیسې او ناولونه لیکل شوي. په زیاترو کیسو کې خو د کرکټرونو رواني اړخ ته بیخي پام نه کېږي، خو ټول کرکټرونه به درته یو شان انسانان ښکاري، ځکه چې لیکوال ټول د ځان غوندې انځور کړي وي. یعنې د کرکټرونو رواني اړخ چې څرګند نه وي، کرکټر خپل تشخیص نه لري او د لوستونکي فکر ته اړ وستای نه شي. که نقد راشو نو د شعرونو او نثرونو رواني شننه او ارواپوهیزه کره کتنه ګر سره په پښتو کې شته نه.